شرابي ډیر زیات شراب بیسکله نو یو ورځ خپل نوکر راوغوښته او 4 درهم ولا ورکړو وی دا 4 درهم واخله او زما سره ملمانه راځي لاړ شه هغې له د خوراک سره وړه چونکې ملمانه به د دې دپاره راتله چې هغه شرابي سره په یو ځای باندې شراب وڅکي او غونډه شپه به شراب څکل بیا به غونډه ورسچي نو په نشه کې به پراته وو نو وی ته لاړ شه دا 4 درهم واخله او په دې باندې د خوراک سره وړه هغه غلام چې و نوکر هغه په لار باندې روان و په یو ځای باندې داسې تېرېده هلته کې یو مجلس لګېدلی و هغې کې یو عالم دی هغه لګیا دی او ډېر غټ عالم دی منصور ابن عمار رحمت الله علیه د هغه نوم و هغه لګیا دی خلکو له ترغیب ورکوي او ترغیب څه ورکوي دا ترغیب ورکوي چې دا یو ضرورتمند کس دی او دته د پیسو ضرورت دی چا چې د سره امداد وکړو درې 4 درهمه نو د هغه دپاره به زه دعا کوم چې څه قسمه دعا وایي زه به ورته دعا کوم بار بار دا اوازونه یې کوله دا غلام داسې تیر شو یو پیره بیا چې د هغه مجمع و اواز یې واورېده را واپس شو په زړه کې سوچ وکړه چې دا ما سره خو صرف دغه 4 درهمه دي دا راله خپل آقا راکړي دي په دې باندې د خوراک سره وړه دا که زه دلته د ضرورتمند له ورکړم نو بیا به آقا له څه جواب ورکړم خو به هر حال دغه عالم په خبرو کې دومره تاثیر و د منصور ابن عمار رحمت الله علیه چې هغه وی چې ما بالکل انکار ونه کړی شو چې د هغه مجمع ته لاړم نو وی هغه 4 درهم چې هغه ولا ما ورکړو نو ما ته وی چې وایا د هر درهم په بدله کې وایا یو دعا به درله کوم وی ما ورته وی چې لومبنۍ دعا خو راله دا وکړه چې زه آزاد شم او زما آقا چې کوم دی هغه ما آزاد کی وی وایا دا هغه دعا لاس اوچت که یو دعا یې ولا وکړه یا الله دته ازادي نصیب کړي د خپل آقا نه خلاص کړي چې دی آزاد شي وی دویمه دعا د 2 درهم په بدله کې وایه چې دویمه دعا درله وکم وی دویمه دعا راله دا وکړه چې د دې 4 درهمو په بدله کې د دې ماله الله بدله راکړي بس نو د دې بدله خو الله بیا بل شان ورکوي د خپل شان مطابق بیا بدله ورکوي منصور ابن عمار رحمت الله علیه لاس اوچت کړه او دعا یې ولا وکړه یا الله د دې 4 درهمو په بدله کې دله د دې بدله ورکړي وی 3 درهم په بدله کې دعا وایه چې 3مه دعا درله وکم وی 3مه دعا دا ده چې زما د آقا دپاره دعا وکړه چې هغه الله ته توبه وباسي او دا ټول ګناهونه پرېږدي منصور ابن عمار رحمت الله علیه لاس اوچت کړه او دعا یې وغوښته وی د دې غلام چې کوم آقا دی یا الله هغه د ګناهونو نه بچ کړي یا الله چې تا ته توبه وباسي او نور ګناهونه پرېږدي وی وایه د 4 درهم په بدله کې وایه دعا درله وکم وی بس دا دعا راله وکړه چې ته دا څونه مجمع چې دا زه زما آقا زمونږ د ټولو الله مغفرت نصیب کړي لاس یې اوچت کړه دا دعا یې وله وکړه یا الله د دې مجمع زما د دې غلام د آقا د دې ټولو مغفرت نصیب کړي کله چې مجلس ختم شو واپس شو سوچ کوي چې ما سره خو پیسې نشته دراهم چې وه خو ما ټول خرج کړه ضرورتمند له مې ورکړه اوس خو ما سره څه پیسې نشته واپس لاړه هلته آقا په انتظار ناست دی د هغه مېلمانه راځي چې د خوراک به دې سره وړي وي چې راغې تش لاس راغی ولې تش لاس راغلی یاره جي دغه شان د یو عالم مجلس لګېدلی و هغې کې یو ضرورتمند و د هغه دپاره یې چنده غوښته اوازونه یې کول چې د دې ضرورتمند ضرورت به څوک پوره کړي ما وی چې یاره بس زه به لاړ شم او دا پیسې به ورکم د ده ضرورت به پوره شي او ما وی چې دا بزرګ چې دی منصور ابن عمار رحمت الله علیه دی به ماله دا دعا وغواړي وی کله چې ما هغه دراهم ورکړه هغه ما ته ووایي چې وایه چې دعا درله وغواړم د هر درهم په بدله کې ماله یو دعا وغوښته وی څه دعاګانې درله وغوښتې وی یاره جي یو دعا یې راله دا ما ورته ووایي چې زه هغه آقا چې کوم دی د ده دا خبرې ښه په اطمینان سره اوري غوسه ورته نه دی
کاری غلط کړی دی، د آقا د منشا خلاف کاری کړی دی. وی لومبنۍ دعا یې د لسو غوښته، وی لومبنۍ دعا ورته ووایي ما دا راله وغواړه چې زه د خپل آقا نه آزاد شم، د غلامۍ نه آزاد شم. وی ځه ما ته آزاد کړی، لومبنۍ دعا خو ځه ما آزاد کړی. لومبنۍ دعا د ابوذر قبول شوه، دی آزاد شو. دویمه دعا دې ورته څه یاده کړې وه؟ وی دویمه دعا ورته ما دا ویلي چې ماله د دې 4 درهمو بدله ماله الله راکي. وی ښه د الله بدله خو بیا بل شاني خو ځه بل نوکر ته او غلام ته وی ویدله د دې په بدله کې 4,000 درهم ورکړه. د 4 درهمو په بدله کې بدله غوښته د دا دعا هم قبوله شوه. 4,000 درهم یې وله ورکړو. وی درېمه دعا دې څه غوښتې ده؟ وی درېمه دعا مې دا غوښتې ده چې زما آقا هغه د الله نه توبه وباسي، د ګناهونو نه الله ته توبه وباسي. بس وی زه په دې وخت کې تا ګواه کوم چې زه د الله نه د دې ګناهونو، د دې شراب څکلو، د دې هر څه نه زه توبه کوم. وی 4مه دعا دې څه وغوښته؟ هغه ټایم کې د هغه 3 دعاګانو چې کومې وې هغه خو پته ولګېده چې دا خو الله قبولې کړي دي. 4مه دعا دې وی څه غوښتې وه په بزرګ باندې؟ وی یاره جی ما دا دعا غوښتې وه هلته چې څومره مجمع وه او هغه بزرګ منصور ابن عمار رحمت الله علیه زه او تاسو ما وی چې زمونږ د ټولو الله مغفرت نصیب کی. نو دا آقا ورته وایي چې دا 3 دعاګانې خو زما په اختیار کې وې، هغه زما په وس کې وې، نو هغه بس هغه ما پوره کولی شوې، هغه ما پوره کړې. خدا یو دعا چې کوم ده د مغفرت ته دا خو زما په اختیار کې نه ده، دا خو د هغه غفور الرحیم په ذات کې ده، دا خو هغه پوه شو کار یې پوه شه. وی صحیح دی چې الله دا 3 پوره کړې، دا یو به م الله پوره کړي. د شپې چې څنګه د آقا وده شو، د شپې خوب ویني، توبه کړې ده، بالکل صفا سوتره دی، د شپې ویني په خوب کې. الله سبحانه وتعالی چې دی هغه وایي چې ښه ستا په کم چې ستا له الله ما وس درکړو، کم چې ستا په لاس کې وي هغه 3 هغې چې دعاګانې غوښتې وي هغه تا پوره کړې. نو دا زما د شان مطابق ده چې دا 4مه دعا به زه نه پوره کومه. چې تا دا 3 پوره کړې ستا په لاس کې وي، نو زه ستا نه ډېر زیات چې یم، نو هغه رحیم ذات یم. دا اخیری دعا چې کومه ده نو دا زه قبلوم او ستاسو د ټولو مغفرت زه کومه. نو صرف په 4 درهمو باندې د ټولې مجمع او د ټولو څونه دعاګانې الله قبول کړي. بعض ټیم د قبولیتي او دا واقعیا چې کوم د غالبا د ریاض الصالحین کې هم موجود ده.